ستاسو به دا خیال وي چې دا یا خو چا په ټوپک باندې یا په تمانچه باندې وشتل، خو اصل کې دا خو نه چا په ټوپک وشتل او نه په تمانچه باندې، بلکې په دې باندې یو مارغه حمله وکړه چې د هغې نوم دی پیراګرین فالکن. دا یو ډېر زیات خطرناک مارغه دی. که ته په اصلي ماینو کې د اسمان قاتل یا غشې وې نو څه غلطه بني، خو هغه څنګه ګوره، کله چې ته خپل شکار په نظر باندې راشي نو د هغې نه بعد انتهایی بروخیږي او د هغه ځای نه د خپل شکار طرف ته راخوشي شي. کله چې د بره نه را روان وي د ځمکې طرف ته نو د سپیډ دومره سیوا شي لکه یو گاډی چې په 280 کیلومتر پر اور سپیډ سره راخوشي وي، او د دې سپیډ سیوا کېدو دپاره د خپل وزرې د خپل ځان پورې راچپټاو کی، یعنی را بینډ یې کی او ځان نه یو میزایل غونډه کې جوړ کی، او کله چې د خپل شکار طرف ته رانږدې شي نو په کلار کلار باندې خپل پنجې راکولول شروع کی او په خپل شکار باندې حمله وکي. د دا حمله دومره پاورفل وي چې کله کله خو شکار د یری د لاسه په هوا کې بهوش شي، یعنی د دغه شکار د نیولو هم ضرورت نه. دا حمله د شکار د داسې محسوسيږي لکه د لاندې یو سړی ولاړ یو پلینده باندې خو مضبوط غوزارو کی او یو مارغه پیولېږي، او د زیاتره حمله د شکار په سټ باندې کوي. د دې وجنه د شکار سټ په هغه ځای باندې مات شي. د دې د وجنه د نوم د دنیا د ټولو خطرناک مارغانو کې د شامل دی، او صرف دا نه بلکې د دنه انسپایر امریکا یو جهاز هم جوړ کړی دی چې هغه ته ویل کیږي B2 بومبر، او دا غزان له یو دهشت ته په دنیا کې. نو یار کتا زموږ په یوټیوب باندې فالو کول غواړئ نو مرین کامنټ کې زموږ لینک ته او لاشي او تم سپورټ وکړئ. مننه.